تاسو په خدمت کې حاضر یم او څنګه تاسو پته چې نن موږ یو پوسټ شیر کړی و چې زموږ د دیر د خاورې سره تعلق لرونکی یو ځوان زلمی شاعر یاسر اکمل روغاني به نن زموږ سره مېلمه وي نو هماغه شان وشو هغه یاسر بھاي چې کوم دی راغلی دی دلته زموږ په سټوډیو کې ناست دی چونکې نو کله موږ تاسو ګورئ چې سیاسي پروګرامونه کوو دلته چې کوم دی نو هغه نور سماجي پروګرامونه کوو نن د شعر او شاعرۍ په حواله باندې یاسر اکمل تفصیلي تپوسونه کوم نو به خبرې ترې کوم زما هغه مینوال چې کومه زموږ لایو پروګرام ګوري نو هغوی دي د پروګرام په وخت کې په دوران کې دا په میسنجر باندې د کال کولو کوشش نه کوي ځکه چې هغه سره بیا زموږ ټول ټرانسمیشن چې کوم دی نو هغه ډسټرب کېږي او بیا هغه لاین کټ کېږي نو پروګرام چې څومره زموږ ملګري دي څومره کتونکي دي د هغوی کوم کمنټس دي هغه موږ وایو او جوابونه هم ورکوو خو راځم خپل مېلمه طرف ته یاسر اکمل په خپل پروګرام کې ترکلی ویم ډېره مننه جمیل صاحب تاسو ډېر زیات انتهایی مشکور یم چې تاسو ماله په دې خپل پروګرام کې موقع راکړه او زه هم راوغوښتم دې پروګرام ته مینوالو ته هم سلامونه کوم او احترامات یاسر اکمل تر ټولو نو اول دا زموږ مینوال دي نو اکثر زموږ د خلکو ته تپوس کوي چې یاسر اکمل چې کوم دی نو کوم ځای دی او د تعلق ته کوم ځای سره دی د سبق چېرته ویلی دی نو څومره مینوال چې دی نو هغوی لکه اکثر دا پوښتنه کوي نو چې ته خپل تعلق په خپله باندې وکړې نو ډېر خوند به وکړي جمیل صاحب زما نوم خو محمد یاسر علي دی او قلمي نوم یا ادبي نوم چې کوم وي نو هغه زما یاسر اکمل روغاني دی په کوم چې زه پېژندلی کېږم زه بنیادي تعلیم ما د په خپل کلي کې په دیر کې حاصل کړی دی په پرایمري سکول کې بیا په ګورنمنټ سنټینین سکول کې د هغې نه بعد ما د دیر کالج نه اف ایس سی کړې ده او بیا د هغې نه بعد بي اے هم ما د دیر کالج نه وکړو اوس زما په پېښور یونیورسټۍ کې ما د ماسټر دپاره ایډمیشن کړی دی ها یاسر بھائی دا راته وایي چې په دومره کم عمر کې شاعري کول سبق هغې سره سبق هم ویل د هغې سره بیا د سپورټس کوم اکټیویټي دی چې ته په مختلف کلونو سره چې کومه دی هم وابسته یې دومره ډېر کارونه په یو ځای باندې کول ګران نه ده څه ووایم ګرانه خو به نه وي ځکه چې کوم سړی څه کولی شي او هغه کوي نو هغې ته دومره ګران نه وي البته څوک په چا باندې بای فورس په زور په چا باندې څوک څه کار کوي نو بیا په هغې باندې ګران وي خو چې کوم چا کې کوم ټیلنټ وي او هغه بیا کوي نو هغه بیا په انټرسټ سره کوي نو هغه بیا هغه یو گیم ګڼي خپل انټرسټ دپاره یې کوي انټرټینمنټ دپاره یې کوي نو هغه کولی شي نو ما ته خو ګرانه نه ده ولې چې شعر یې زما زه به ویم چې زما په خټه کې اخکلی دی ځکه چې د بچپن نه که ما شعر نه هم شو لیکلی نو زما د شعر سره ډېره زیاته مینه وه او سپورټس چې کوم دی نو کرکټ هم زه هغې سره هم زما ډېر شوق دی کوم او کړی مې دی مخکې هم د فټنس دپاره ټیک ده جی اکثر شاعران ملګري چې کوم دي هغه زموږ ملاقاتونه وشي نو یاره هغوی چې کومه شاعري کومه خیال چې دی نو هغه سره حالاتونه تېر شي نو بیا شاعر جوړ شي بعضې خلک داسې چې هغه د مور نه پیدایشي چې کوم دي نو هغه شاعران دي تاسو څنګه لکه دومره کم عمر کې بیا شاعري کول ډېر ښه پوښتنه مو وکړه شاعري خو یو خو تاسو ته پته ده چې دا ګاډ ګفټډ صلاحیت دی کوم چې خداداد صلاحیت دی الله چاله ورکوي ځکه چې ډېر ملګري داسې دي چې د ادب سره ذوق لري هغه به د شاعر نه به زه وایم چې هغه په شعر ډېر ښه پوهېږي خو شعر نشي لیکلی ډېر محنت وکړي ډېر کوشش وکړي شعر نشي لیکلی دا یو خداداد صلاحیت دی چې خدای چاله ورکوي بله دا صلاحیت خو الله یو انسان له ورکوي خو د هغې لپاره چې حالات کم دي نو حالات زه به ووایم چې ضروري هم دي ځکه چې د هغې سره د هغې هغه شعر کې چې کوم دی نو درد پیدا کېږي هغه حقیقت طرف ته ځي نو چې زه به ووایم چې شاعر همیشه خامخا به د حالاتو نه تېر وي بل دا حالات چې کوم دي نو دا داسې نه ده چې په شاعر باندې راځي په عام سړي نه راځي په عام سړي هم داسې حالات راځي خو دا شاعر چې کوم دی نو دا ډېر زیات حساس وي دا بیا دغې ته په ډېر دغه نظر سره ګوري چې لکه مسله دومره نه وي خو هغه بیا ټینشن او سوچ او فکر نو حساسیت دومره وي چې لکه پردۍ مسله هغې ته خپله مسله ښکاري اکثر شاعران لکه شعر زموږ سره په خپله دا کېږي چې څوک شعر وایي یا شعر واوري نو خلک وایي یاره دا یې زما قیصه کړې ده بلکل جی اکثر داسې کېږي هغه داسې کېږي هغه دا د دې خبرې دا دغه نه چې لکه په شاعر په خپله دا تېر وي هغې ته د بل سړي درد چې کوم دی غم چې کوم دی نو هغه خپل درد او غم ښکاري ځکه چې شاعر ته د معاشرې سترګې هم ویلی کېږي هغه هم په دې وجه چې په معاشره کې داسې څه خبرې وي چې هغه حقیقي سترګو باندې څوک نشي لیدلی شاعر چې کوم دی نو هغه ډېر نږدې نه ویني یا اکثر د شاعر متعلق دا خبره کېږي چې شاعر په یوه خبره 18 کاله مخکې رسي نو هغه دا چې لکه د هغې سوچ او فکر هغه نه هر سیر وي بس ټول دغه مسلې او د بل سړي په غم کې اخته و بل سړی په فریاد کې نو بس خپل فریاد او غم ورته ښکاري نو دغه وجه چې دا خلک بیا دا خبره کوي چې یاره دې شاعر په دې شعر کې زما
قصه کړې ده. بالکل چې همدغه وجه ده چې شاعر چې کوم دی نو هغه چې یاره د معاشرې کومه حقیقي کومه عکاسي چې ده دا شاعر کوي دغه په شعرونو کې هغه شاته پس منظري او هغه چې کوم دی یو لوی تاریخ ګڼي. یاسر بھائی سم مینوال ته نن څه وایي؟ مینوالو ته خو که پوښتنه د چا وي ډېر ملګري دي چې هغه موږ ته سلامونه رالېږي او تاسو ګورئ په سکرین باندې هغه سلامونه راځي. د دې ټولو مینوالو ډېر زیاته مننه کوم او وعلیکم سلامونه. دوبۍ نه زموږ ملګری دی احسان ساحل چې کوم دی نو زما ډېر ریګو اورېدونکی دی او هغه سلامونه کوي. امتیاز وعلیکم سلام. مظفر چې کوم سلامونه کوي او شکیل انجم دی هم سلامونه کوي. څه نن سبا کومه تازه ترین کومه کلام تاسو جوړ کړی یا کومه تاسو کومه خوښ کلام چې وعلیکم سلامونه. د دغه څو شعرونه به شروعات کوم چې د خپل ضمیر امام له اقامت سړیو کا چونکې تاسو دا پروګرام دي چې اکثر سیاسي خلک راځي. بالکل هغه خلکو ته خپل مشرانو ته دغه میسج ورکوم چې د خپل ضمیر امام له اقامت سړیو کا د خپل ضمیر امام له اقامت سړیو کا بیا وروسته د خلکو امامت سړیو کا. ډېر خیال اول خو کردار د خپل کردار سره پتول کا اول خو کردار د خپل کردار سره پتول کا بیا قتل د تورسری په غیرت سړیو کا. بیا قتل د تورسری په غیرت اول خو کردار د خپل کردار سره پتول کا بیا قتل د تورسری په غیرت سړیو کا. او د مال او د جایداد خبرې لیکوي په تندي کې د مال او د جایداد خبرې لیکوي په تندي کې بچول دي د نیکی تربیت سړیو کا. بیا ګوره که نفرت دی په ګمان کې چرته راغی بیا ګوره که نفرت دی په ګمان کې چرته راغی ته یو واري د زړه نه محبت سړیو کا. ډېر خیال دا شعر بیا ووایه. بیا ګوره که نفرت دی په ګمان کې چرته راغی ته یو واري د زړه نه محبت سړیو کا. او که غواړې چې د ځان قدر و قیمت درته معلوم شي که غواړې چې د ځان قدر ټولو پښتنو ورونو ته ډالۍ وي چې که غواړې چې د ځان قدر و قیمت درته معلوم شي نو یو واري خفه شه بغاوت سړیو کا. ډېر ښه ډېر ښه. او شعر دی چې دا وخت دی د ځوانۍ یا سره ډېر زیات قیمتي دی. دا وخت دی د ځوانۍ یا سره ډېر زیات قیمتي دی. خدمت سړیو کا عبادت سړیو کا. ډېر ښه یاسر بھائی. او زه ایران یم چې ستاسو شاعري کې څومره پختګي ده او په دې عمر کې دومره مضبوطه شاعري ستاسو کومه حواله باندې خبره وکړه یا کومه شعرونه تاسو وویله نو واقعي چې ډېر زیات وزن دی پکې. خدای دې وکړي چې ستاسو دا سفر چې کومه دی مخکې په کامیابۍ سره ولاړ شي. ناظم نصر الله چې کومه دی چې هغه زموږ څخه لاین باندې د خاګرام ویلش موسل ناظم دی ملک برمان دی زما طرف وایي چې یاره یاسر اکمل ته چې کومه دی سلامونه وایه. وعلیکم سلام. نسیم لیوال چې کومه دی نو هغه سلامونه وایي. او یاسر دا تاسو یو کتاب هم لیکلی دی؟ ما کتاب لیکلی دی زلمی خیال چې کوم د هغې نوم دی. زما څومره خیال دی په بره دیر کې چې څومره شاعران دي زموږ کوم ورونه دي ټول معتبر دي خو د اوسه پورې ډېر کم کوس خلک دي چې هغوی خپل خپل کتابونه لیکلي دي. جی بالکل. نو زلمی خیال څومره په څومره ټیم کې تاسو مکمل کړو دا خو مې ډېر ګران کار دی کتاب لیکل او بیا ډېر ګران کار دی. زلمی خیال متعلق به د نورو خلکو دا ذهن ته دا سوال راځي خله چې تاسو دغه سوال وکړو نو ډېر سوالونه په دې کې جواب شي چې زلمی خیال چې کوم دی نو ما خو به صرف شعر لیکو غزل به مې لیکو بس ما سره زما ملګري چې کوم نږدې ملګري چې په هغې کې حنیف او نعمان او طارق عزیز او دا ملګري چې کوم نو زما شاعري به اکثر د دیو موبایل چې کوم دی هغه به زما ډایري وه یو قسمه. بالکل ما به شعر غزل لیکو ما به دوی ته لیږل خو ښه خبره دا وه چې دوی به زما دا غزلې زه خو د دې خبرې نه نوم خبر چې یاره دا ادب او غزل او شعر او دا خپل یو حیثیت لري بیا دې نه بعد دا کتاب شکل ته بدلیږي. بالکل جا خو هغه غزلې او شعرونه هغه دیو طارق عزیز خو پکې دومره دغه کړی چې زما د غزلو دپاره هغې خپل یو فولډر جوړ کړی و خپل موبایل کې د هغې سره به هغه غزلې ورسره وي زما په خیال چې د هغې سره په هغه وخت کې یو موبایل و یو زوړ موبایل و د ډېر وخت زما خیال دی چې اوس به م ورسره پروت وي هغه ډېټا به پکې پرته وي زما خپل فولډر به هم پکې پروت وي. زلمی خیال او د دې نه مخکې چې کومه ډېره شاعري د څه زما نه ضایع ده او څه د هغه کتاب لایق نه و ځکه چې نوی شعر چې کوم نو هغه تاسو ته پته لري چې دومره وزن نه لري یا د خیال مسله یا د تعلیم علم مسله نو دغه غزلې چې کومې نو ما سره راسره وي خو ما په یو ټیم کې بیا یو ډایرۍ ته اړیلې وي نو برول کې یو ستر شاعر چې کوم دی ریاض بهتاب صاحب د هغې د کتاب مخکتنه وه شبنم مزه کوي د ګل په پاڼو. بالکل زم پکې وم پروګرام کې بهتاب صاحب چې کله مخکتنه وه ما دا مخکتنې نه مخکې په هغه حجره کې هغې روټۍ ورکوله په هغه روټۍ کې مونږ ناست نو یو شاعر ملګری
د مشال ادبي جرګې صدر اکبر علي صاحب چې کوم دی نو هغه زما سره داسې مخامخ ناست و ما سره ډایري را سره و نو ما ته وویل چې دا ډایري لږه وښیه هغې ته ما ډایري وښودو نو هغې چې کوم دی زما هغه ډایري کتله اړېله راړېله ما ته وویل دا ټولې غزلې ستا دي ما ویل وایي نه ټولې ستا دي ما ویل بلکل ټولې زما لکه هغه په دې کې شک ګاڼه چې یاره یاسر اکمل په دې عمر کې په هغه وخت کې که نه لکه زما د کتاب هم تقریبا 2 کاله وشو بلکل جواب او بیا د هغې په هغه جوړولو کې م 1 کال تېر شو 3 کاله مخکې خبره ده ټیک ده جی بلکل 2.5-3 کاله مخکې تقریبا خبره ده نو ما ته چې ټولې ستا دي ما ویل بلکل زما دي پردی غزل ما څوک په خپله ډایري کې نه لیکي که لیکي انتخاب کوي نو هغې لپاره به بیا ځان له ډایري ساتي نو ما ته وایي چې زه یوه خبره تاسو ته وکړم ما ویل ولې نه وکړئ راته ما ته وایي چې ستاسو خوښه نه ده چې ته دا کتاب ته وسپاري کتاب چاپ کړي نو ما ورته ویل چې یاره زما دا شعرونه او دا غزلې خو لکه زه څه ویم که د کتاب لایق یا زما دومره څه په هغه وخت کې دا خیال هم نه راتلو چې زه به یو کتاب هم چاپ کړم نو ما ته وایي چې یاره دا ته د دیر د خاطره وکړه مطلب په دې وخت کې ستا 14-15 کاله عمر دی یا 17 تاسو خبره کوئ یاسر خو لکه د 18 کالو په عمر کې کتاب لیکل زه خو په تاریخ کې ورانه شاعر چې بلکل دغه خبرې له راځم ټیک دی چې ما ته ویل چې یاره دا کتاب ته داسې نه د دې لپاره ما کوم یاره په دې به یا تنقید کېږي یا څه یا دا غزلې چې کوم دي د شعرونو دا د کتاب لایق نه دي نو ما ته وایي چې لکه خلک به ستا شعر د نه ستا عمر ته به ګوري په هغې به فیصله کوي چې دا د دې عمر خیالات دي که نه دي وایي دا ستا په عمر پسې اکثر ما ته په مشاعرو کې دا خبره کېږي اوس هم راته کېږي چې ته د ځان نه مشره شاعري کې هغې ما ته ویل چې دا ستا نه مشره شاعري ده دا د 18 کالو نه بره شاعري ده په تا باندې به دومره تنقید ونی شي خو دا ته د دیر د خاطره وکړه مطلب 18 کاله کې هېڅ هم کتاب نه دی کړی یو شاعر ملګری و چې هغې په 19 کاله کې کتاب چاپ کړی دی نو ما ته و چې دا به تاسو په 18 کاله کې چې کتاب چاپ کړئ دا به یو قسمه د دیر دپاره اعزاز شي چې لکه د دیر یو ماشوم په 18 کاله کې کتاب چاپ کړی دا خبره بیا ما د ګل احمد صاحب دی سره باچاودین لالا دی سره کوم زموږ د ټولنې مشران دي پښتو ادبي کوم ملګري او د هغې سره ډسکس کړم نو هغې ډېره زیاته خوښه شوه هغې ما ته ویل چې یاره په کتاب که دا خبره یې نو په کتاب باندې بس لاس پورې کوم په هغې کې بیا زما ډېر ګران استاد بخزاده دانش صاحب هغې لکه دا خبره ما ته وکړه چې هغې په خپل خیال باندې دا خبره وکړه چې یاره دا وخت ستا د کتاب د چاپ کولو نه دی ځکه چې ته په دې وخت کې کتاب چاپ کړې نو لکه په دې کې به داسې څه غلطیانې چې ته به اوس پوهه نه شې په غلطیانو په دې نه بعد به بیا ته په دې باندې پښیمانه یې ستا د زده کړې وخت دی او بیا په دې کې لکه د هغې خبره بلکل ټیک ده چې شاعر په کوم وخت کې کوم خیال وي نو هغه وخت کې هغې ته ښه ښکاري چې هغه وروسته میچی ورشي هغې ته پته ولګي چې یاره دا خیالات زما ښه یا بدو نو دانش صاحب دغه خبره خو بهرحال د منو پکار ده چې ما منولې وې واته پکې خبره ده چې یاره په 18 کاله کې د خاطره ما ویل بس زه دغه به وکړم نو د دانش صاحب د خبرې خو زه ډېر زیات احترام کوم او ما ته محسوسېږي چې یاره هغې چې ما ته کومه خبره کړې وه نو پکار ده چې ما نه مې چاپ کړی خو بیا هم خوشحاله به دې یم چې هغه اعزاز دیر ته راغی اعزاز ما ته میلاو شو یا په هغه زلمي خیال باندې زه ډېرو خلکو وپېژندم لکه هغه دانش صاحب خو ما ته ویلي چې کیدی شي چې دا څوک ونه مني او بیا په دې باندې ته داسې شي چې لکه ستا د شاعرۍ نه هغه زړه تور شي چې یاره زه نور شاعري نه کوم ځکه چې کیدی شي تا څوک برداشت نه کړي هغه ښه ده زه الله برداشت کړم خلکو باندې ومنودم او خلکو برداشت کړم نو دغه شانتې هغه کتاب هغه پراسس روان شو بس په دغه خبرو باندې مونږ وروپه کتاب چاپ کو نو تقریبا په 2015 ډسمبر نه واقعي هغه زلمی خیال چې کوم هغه زلمیتوب ته ورسېده او بالکل هغه دانش صاحب خبره چې هغې هغه اکثر ما ته هغه ټپۍ ډالۍ کوي بیا په هغه موقع باندې په زما کتاب په کتنې کې ما ته ډالۍ کړه چې زیات ملګري دي چې هغه زموږ ته په دې تاسو ګورئ چې په کمنټس باندې کمنټس کوي تاسو ته فرید روغاني دی شیخ ابو سعید دی زموږ پروګرام ګوري فرهاد علي خان صاحب زموږ ډېر معزز مشر دی پاکستان تحریک انصاف سره تعلق ساتي هغه چې کوم دی نو ژر ما سلامونه قبول کړي شوق شکیل انجم رور دی بار بار دا خبره کوي چې یاسر بھائی دا وایي چې دیر په خپل باندې کوم نظم لیکلی نو موږ ته وایي د دیر په ښکلا باندې خو ما په ټاپک لیکل نه دي کړي او نه مې د دیر په ښکلا سې لیکلي دي زما خو دغه شاعري د الهامي شاعري ده بس چې سره راغلي او خیال دی ما خو زما یا بدقسمتي ده او یا
خوش قسمتي ده ځکه چې بدقسمتي به دی چې ما د دیر دپاره څه څیز نه دی لیکلی په کار دی چې ما لیکلی خوش قسمتي دا ده چې ما دیر او خیبر پښتونخوا د یو بل نه جدا نه دي ګڼلي ما پښتون او پښتونخوا ټولو ته یو شانتي کتلي دي ما په ټولو یو شانتي لیکل کړي نو ما د دیر په ځای پېښور ستایلی دی ځکه چې زمونږ ستر ښار چې کوم دی پېښور دی بس هغه پېښور ورته وایي چې خو څه ورته وایي ځکه چې هغه بار بار دا خبره کوي چې یاره ماته دي په خپله باندې وایي نو پېښور خپله او د دیر خپله یو شان ده بس نو هغه خو شعرونه زما نه به داسې ګډوډېږي خو د هغې په ځای به بل یو غزل ووایم هغه به خیر دی ما ته وروسته که رایاد شي نو زه به ورته خامخا ووایم چې د ملګري غوښتنه کوي نو په دغه غوښتنه به د یو غزل ووایم چې په مخ باندې دوه سترګې لالونه ګرځول په مخ باندې دوه سترګې لالونه ګرځول یو مخ ځان ته بلها بلها مخونه ګرځول دا ډېر عمر مې خوښ خو د هېڅ نه خبره نه وم دا ډېر عمر مې خوښ خو د هېڅ نه خبره نه وم دا ډېر عمر مې هسې سره ګلونه ګرځول هغه اوس د خزان سیلۍ وهلې د ړنده ده هغه اوس د خزان سیلۍ وهلې د ړنده ده او هغې چې به په سترګو کې رنګونه ګرځول هر څوک به د ژوند د ښایستونو ښار ته لاړم هر څوک به د ژوند د ښایستونو ښار ته لاړم فطرت به مې په خیال کې ستا خیالونه ګرځول دا نن چې د پښتون په نامه غیر ورپسې ګرځي دا نن چې د پښتون په نامه غیر ورپسې ګرځي دې خلکو به په ځان پسې قانونه ګرځول دا نن چې د پښتون په نامه غیر ورپسې ګرځي دې خلکو به په ځان پسې قانونه ګرځول یا سره زمونږ مینه او کمال ته رسېدلي یا سره زمونږ مینه او کمال ته رسېدلي موږ دواړو به په یو بل پسې زړونه ګرځول ډېر ښه دا اخرنی شعر دوباره بیا ووایه مننه یا سره زمونږ مینه او کمال ته رسېدلي موږ دواړو به په یو بل پسې زړونه ګرځول ډېره مننه یاسر اکمله ډېر ښکلی شعر دی ما واقعي چې ډېر زیات زبردسته شعرونه وو زموږ ملګرو ډېر زیات خوښ کړه پرنس انصاري و چې سلامونه کوي زموږ ډېر ملګري دي بادشاه سعید چې کوم دی نو وایي خو ناظم نصرالله چې اوس فرمایش کوي چې غمجنه غوندې شاعري راته وکړه غمجنه شاعري اوس خو دا پته نه لګي چې دوی د کم غم خبره کوي خو دغه څو شعرونه به ورته ووایم چې زړه چې مې اور کړی دی فکر مې لمبه کړې ده زړه چې مې اور کړی دی فکر مې لمبه کړې ده ما په غزلو کې د زړه د ښار قیسه کړې ده دغه سرې سترګې به مې حال د زړګي نه وایي چې دغه سرې سترګې به مې حال د زړګي نه وایي چې بېګا مې بیا ستا د یادونو سره شپه کړې ده دغه سرې سترګې به مې حال د زړګي نه وایي چې بېګا مې بیا ستا د یادونو سره شپه کړې ده زه د پښتون فکر خاوند یم چې څوک مې وجني زه د پښتون فکر خاوند یم چې څوک مې وجني نه مې فریاد کړی دی نه خو مې ګیله کړې ده او زما د لاسو خپونه دومره مزدوري کېده چې ما پې د خپل ځان له څه لږه شان نشه کړې ده او څوک د خپل ځان او د جانان د غمه نه دي وزګار څوک د خپل ځان او د جانان د غمه نه دي وزګار چا مې د خوارو لس په خواره ورځ ټپه کړې ده بس ته یا سره نور غمونه په سره نشم وړی بس ته یا سره نور غمونه په سره نشم وړی نور مې د خپلو ارمانونو جنازه کړې ده زما سره زما د نبیل ملګری زمونږ د فیج نه لا یو دی دغه ته څوک ملګري مینوال څه غوښتنه کوي زیات ملګري د مسافرۍ او غزل او بل د باران غزل چې کوم دی د هغې فرمایش زیات کوي ټیک ته چې انجینیر وسیم حیدر زموږ ډېر ښه ملګری دی چې اوس پاکستان ملګری دی زما خیال دی هغه وایي چې یاره زما سلامونه ووایه وعلیکم السلام واجد اقبال نوید یوسفزی ورور دی زموږ هغه چې کوم سلامونه وایي ډېر زیات ملګري دي لکه بلکې چې کله پروګرام ختم شي وروسته به د هغو د کمنټونو جوابونه هم ورکوو بیا خو زموږ خبرې ترې روانې دي نو یاسر تاسو خبره کوله د کتاب د لیکلو ځکه کتاب لیکل خو یو طرف ته دی خو بیا کتاب مارکیټ ته راایستل او د هغې جوړول او په دې کې هم ډېر ټایم لګي ډېر مشکله مرحلې پکې راځي څنګه دا سلام کړو دې ته هغه خو زه وایم چې د الله په فضل و کرم سره هر څه شوي دي ځکه چې په هغې کې زما سره د دومره خلکو مرسته نه وه زما یو څو ملګري به وي زما سره یا به زما استاد ګل احمد ګل وردک چې کوم دی په هغې کې ډېره زیاته منډه والې ډېر زیات زیار یې کړی بلکې هغې د دغه کتاب کوم کمپوزینګ و هغه هم هغې کړی و زما په کتاب څه ووایم چې څنګه شوی دی خو بس د دغه مرحلو نه الله په خپل قدرت سره ویستی دی بس مارکیټ ته یې هم رسولی دی د دنیا تقریبا دوبۍ ته افغانستان ته سعودي عرب ته پاکستان کې ډېرو ځایونو ته هر ځای ته رسېدلی دی اوس ډېر خلک لکه غوښتنه کوي خو د
بالکل اکثر چې زمونږ کوم ملګري دي خاص کر افغانستان کې چې کوم مشته مختانه دي نو چې کله د شاعرۍ په اړه باندې خبر راشي نو هغوی دا خبره کوي چې یاسر اکمل کتاب چې کوم لیکلی دی هغه موږ تر اوسه پورې نه دی ملاوي شوی کتاب موږ ته کتاب په اړه سره به مخکې نور هم خبرې کوو خو یو ملګری سعودي عرب نه بار بار بلکې ډېر ملګري دي چې هغوی د فرمایش کوي چې د مسافرو په حواله باندې که دوی څه شاعري کوي نو موږ ته دې څه ښه شان کلام درته پیش کړي د مسافرو په حواله خو ما خو په یو ټاپک لیکل نه دي کړي البته په هر غزل کې به په یو ځای کې څه نه څه شعر وي خو دغه غزل چې ذهن په کلي کې او سترګې په خار چرته کېږي ذهن په کلی کې او سترګې په خار چرته کېږي یاره دا ستا د محبت سره کار چرته کېږي مسافرۍ کې به مې هر چا نه تپوس کول مسافرۍ کې به مې هر چا نه تپوس کولو وروره خفه نه شي خو دلته چینار چرته کېږي مننه مسافرۍ کې به مې هر چا نه تپوس کولو وروره خفه نه شي خو دلته چینار چرته کېږي بدګمانۍ د محبت سلسلې ختمې کړلې بدګمانۍ د محبت سلسلې ختمې کړلې اوس په دې لارو کې د چا انتظار چرته کېږي لږ خو مې پرېږده چې بچو له مزدوري وکړمه لږ خو مې پرېږده چې بچو له مزدوري وکړمه خانه په دې دور کې ستاسو بیګار چرته کېږي هر څو په خوله که درته ډېرې خیرې وکړمه خو هر څو په خوله که درته ډېرې خیرې وکړمه خو د دې بدبخته زړه نه تا ته ازار چرته کېږي نه هر څو په خوله که درته ډېرې خیرې وکړمه خو د دې بدبخته زړه نه تا ته ازار چرته کېږي یا سره زه زما حالات او دا شلېدلی ګریوان یا سره زه زما حالات او دا شلېدلی ګریوان مینه خو کېږي خو د مینې اظهار چرته کېږي ډېر زبردست ډېر رحمت الله ورور دی هغوی چې یاره زما څه انتخاب دی او ملګري راسره دي یاسر اکمل ته مې خصوصي د سلامونه ووایه همدغه شان یو ملګری بل دی او هغوی بار بار دا کوي چې یاره یاسر ته ووایي چې یاره یو ځل مې د زړه تور شو که قسم تاسو ته ما خیال یو غزل هغه غزل نه دی یو دوه شعرونه دي چې که یو ځلې دی بل په زړه کې اور شو بیا به جاړي یو ځلې دی بل په زړه کې که یو ځلې دی بل په زړه کې اور شو بیا به جاړي قسم دی که دا زړه مې درنه تور شو بیا به جاړي که یو ځلې دی بل په زړه کې اور شو بیا به جاړي قسم دی که دا زړه مې درنه تور شو بیا به جاړي ټول عمر مې ستا په ډاډ ساتنه د زړه وکړه ټول عمر مې ستا په ډاډ ساتنه د زړه وکړه که دا زړه مې په بل چا باندې خور شو بیا به جاړي ډېر زبردست یار واقعي چې ډېره عجیبه شاعري دي وایي چې کوم څوک نه تپوس کوي باندې هغې مطابق چې کومه ته جواب ورکړي یاسر بھائی د سبق په اړه باندې خبره کوله وختي چې یاره ما ای پي سي دیر نه وکړه بیا مې بي اے وکړو اوس چې تاسو پېښور یونیورسټۍ کې ما خیال دی داخله اخیستې ده پښتو کوئ پښتو وایي پښتو څه پښتو کوئ که نه د پښتو متعلق خو به زه دا ویم چې ما ته زه پرون کالج ته ورغلی وم ما خپل مایګریشن کاو د دیر نه پېښور ته نو ما ته بابو صاحب وایي چې تا په کوم ځای کې اډمیشن وکړو ما په پېښور کې وایي په څه کې ما په پښتو کې نو ډېر په افسوس یې ما ته ویل چې پښتو مه وایه ما ورته ویل بابو صاحب چې ما د کالج نه خو به داسې څوک نه راغلي ما ته داسې ښکاري چې څوک به نه راغلي چې تاسو ته به ویلي چې زه پښتو لازم ځکه چې تاسو ته دا خبره ځکه داسې عجیبه ښکاره شوه ما چې تاسو یې نه وایئ زه یې نه وایم پښتو به څوک وایي او بل د پښتو متعلق به لکه د خلکو په ذهن کې دا سوال هم پیدا کېږي خو د پښتو متعلق به زه دا خبره وکړم چې نن سبا چې کوم انجینیرینګ او ډاکټري کومه ده ډېره زیاته په مشکله ملاوي خپل یو ملګری زیشان چې کوم دی هغې چې ما ته احساس دی چې هغې د ډاکټرۍ دپاره د اډمیشن دپاره هغې څومره سختي ویستې هغې د اختر 2-3 ګنټې په کور کې ایستې صرف د اختر 2-3 ګنټې هغه په کور کې ایستې دي باقي د اختر شپه دا ټول لکه هغه په پېښور کې پاتې شوی دی یو کال یې ورته خراب کړو یو کال پورې هغه د کمرې نه بهر نه دی راوتی لکه د دغه ډاکټرۍ دپاره که نه زه په هغې باندې ویاړم په هغې باندې فخر کوم چې زمونږ یرزیشان ملګری زمونږ چې کوم دی ډاکټري فیلډ ته لاړو ډاکټري کوي خو لکه زه وایم چې نن به د دومره محنت باوجود د دومره ګران سبق باوجود دومره یو اعلی ځای ته هغې ځان ورسوم نو زه یو پښتو ساده پښتو کوم نن زیشان رور څوک نه پېژني یاسر اکمل خلک په هر ځای کې پېژني دا د پښتو برکت دی ځکه نن تاسو دلته راغوښتی یم نو دا د دې پښتو برکت بالکل زه تاسو دلته راوستی یم دلته م کېنولی یم ډېر انجینران ډېر ډاکټران هغه خلک چې کوم دي نو هغه د داسې اهمې مسلې یا د اهمې خبرې نه بغیر دلته څوک نه راغواړي د خبرې اشاره چې کومه ده زموږ کلچر ته ده زموږ کلتور ته ده پښتو ژبې ته ده چې یاره پښتو ژبه ورکېږي ورکېږي یا دا زما خپل یو شوق دی زه وایم چې زه
په پښتو کې د پښتو لپاره څه وکړم. زه چې د قوم لپاره خامخا څه وکړم، خو د هغې سره زه د پښتو د ژبې لپاره هم څه وکړم چې پښتو ژبه چې کوم ده نو هغه ورکه نه شي، سپکه نه شي. او شکر الحمدلله ډېر رنګ یې راوړی دی. لکه دا د سوشل میډیا مینوال چې دي دا خلک لکه دیو ته پته ده، دیو په خپله د فیسبوک کې چې نن سبا څومره خلک انوال دي نو د دیو تعداد نه دی معلوم. نو زه به ووایم چې اکثریت یو وخت داسې و چې لکه د اوسه پورې چې په انګلیش کې به خلکو لکه کمنټس او پوسټونه کول، زه وایم چې لکه نن سبا اکثریت چې کوم دی پښتو ته راغلی دی. بالکل پښتو کې چیټ هم په پښتو کې کېږي، کمنټ هم په پښتو کې کېږي، پوسټ هم په پښتو کې کېږي. که هغه څوک یې نه هم شي کولی هغه هم کوشش کوي چې زه وکړم. بالکل دا ښه خبره ده، زموږ مورنۍ ژبه ده. مطلب دا چې شکر دی چې هغه ژبه روانه شوې ده، دا د دې ادیبانو د وجې نه، زموږ د مشرانو د وجې نه، شاعرانو د وجې نه چې هغه پښتو چې کوم دی نو پرمختګ په لور روانه ده، ځي مخکې. بالکل بالکل. زمونږ ملک عمران رور چې کومه دی هغه سعودي عرب نه د عوامي نشتل پارټۍ ضلعي سي نایب صدر دی، د قومي اسمبلۍ روان امیدوار هم دی. یاسر بھائی تا ته دوا سلام وایي، سلامونه ته وایي. او هغوی چې په قام پرستۍ براته سوی خامخا نثار روغانۍ چې کومه دی نو هغه سپیشل سلامونه وایي. او دغه شان زمونږ راحت زیب خاکسار رور چې کومه دی هغه سلامونه وایي. وایي که رب ته منظور وم استاد دیدار ته به درځم. ولې نه خام نثار روغانۍ وایي چې ډېر ښکلی ښکاري، نظره مه شئ نو ته په خپله باندې نظر دې ښکلی دی، ته هم په ښایسته یې. ریل جیاله چې کومه دی نو هغه وایي چې یاره وي پراؤډ آف یو ډیر چې د مورنۍ ژبې خدمت کوي. مننه. دا شان ملک عمران صاحب یو فرمایش کړی دی، وایي چې یاره که موږ د قام پرستۍ په باره باندې تاسو شاعري لیکلي که څه صحیح نو هغوی ته ډالۍ کړي. نو ما خو دیو مخکې مې ویل چې زما به داسې غزل نظم څه نه وي، خو البته په غزل کې به چېرته په شعر کې څه وي. نو ذاهب الله وفا چې کومه دی نو افغانستان نه زموږ څخه په لاین باندې دی، وایي چې زما سلامونه قبول کړئ. وعلیکم السلام. زموږ دا پروګرام ګورئ، دومره مینه دي ده نو واقعي چې دغه خلک هم د صفت وړ دي چې یاره هغوی ته عنایت شاه چې کومه دی نو هغه سلامونه کوي. جمیل صاحب او یاسر ته مې سلام وایه. وعلیکم السلام. ستا هم ډېره مننه. محمد کامران چې کومه دی نو هغه سلامونه کوي. موین امجد دی زاروړی نه زموږ ښه ملګری دی، سلامونه وایي. وعلیکم السلام. ټولو ته به جمع وعلیکم السلام. نو هغوی چې یاره یاسر خان ته ووایي چې یاره یو شعر چې کومه دی نو څو شعرونه ډالۍ کړه خپل. دا ټول زما خپل وو. یو دوه درې شعره چې زما د مینې حوصلې ته دې نظر کړی دی، زما د مینې حوصلې ته دې نظر کړی دی، ما چې دا ستا په شان په هر سړي باور کړی دی. اوس خو چې سترګې پټوي نو زه یې لار نیسمه، اوس خو چې سترګې پټوي نو زه یې لار نیسمه، اوس خو مې مینې په یار څه نه څه اثر کړی دی. او مسافر ورونو دپاره چې ما د حالاتو ورته ستا دپاره ځان نیولې، ما د حالاتو ورته ستا دپاره ځان نیولې، ما د حالاتو سره ستا دپاره شر کړی دی. دغه پېښور د شعر غوښتنه چا کړې و نو چې مړه په کوم جواز زه دغې ته اختر ووایم، مړه په کوم جواز زه دغې ته اختر ووایم، تا په کابل کړی دی او ما په پېښور کړی دی. ډېر خیر، ډېر ښکلې. یاسر بھائی تاسو د کتاب خبره وختي کوله چې یاره ما اورېدلي چې تاسو یو بلکې دویم کتاب چې کوم دی هغه هم چاپ کېدو طرف تیار دی. زما دویم کتاب چاپ کېدو اراده خو مې شته، خو په هغې کې به د دغه مشرانو نه خامخا دغه اخیستل غواړي. زما کتاب تقریبا زه وایم که هغې اجازه راکړي او حالات اجازه راکړي نو انشاءالله د بل کال کې به هغه تیار وي. ټیک دی. واحد سرحدي ورور وایي چې یاره د مور په حواله باندې یو غزل ما تاسو اورېدلی دی او که هغه راته ووایي نو هغه داسې څه شعرونه چې پراته کې بلها خلک وي نور مې په سر ودرېږي، پراته کې بلها خلک وي نور مې په سر ودرېږي، چې لږه غوندې سخته شي نو مور مې په سر ودرېږي. ډېر خیر. تمام ورځ مې پلار د امیدونو بوج په سر ویسي، تمام ورځ مې پلار د امیدونو بوج په سر ویسي، بیا ستړی ستړی راشي او سرتور مې په سر ودرېږي، چې ژوند رانه بې خونده شي یاران مې سره له راشي، او چې ژوند رانه بې خونده شي یاران مې سره له راشي، او چې وخت راته راوګوري نو رور مې په سر ودرېږي. نو څه وکړم درتلی شمه حالاتو ګیره کړي یم، نو څه وکړم درتلی شمه حالاتو ګیره کړي یم، چې خپه د وره وباسم پیغور مې په سر ودرېږي. ما یو بنا هم نه ویني چې ټوله ورځ خواري کوم، ما یو بنا هم نه ویني چې ټوله ورځ خواري کوم، چې 2 روپۍ پیدا کړم شمکور مې په سر ودرېږي. او
شعر دی چې نور یو شان رقیبان یو زمونږ یو شان نالګي ده نور یو شان رقیبان یو زمونږ یو شان نالګي ده خو چې ماته شي یا سره څلور مې په سر ودري. ډېر ښه خانجي دی خانجي جوای د سعودي عرب نه زمونږ ملګری دی او زمونږ ښه ریګولر چې کوم دی نو هغه اورېدونکی دی. سلامونه وایي اسره وعلیکم سلامونه. او ډاکټر عبدالله شاه دی چې زمونږ د وړې هسپتال ډېر ښه ملګری دی او زما سلامونه ورته وایي. په خپله شعر شاعرۍ سره دغه چې کوم دی تعلق دی. همدغه شانتې محمد کامران وایي چې د روغاني قوم دپاره څه ووایه بګي. روغاني د قوم دپاره خو ما څه ډېر لیکلي پښتو چې کوم څوک وایي نو هغه ټول لپاره ماته یو شان دي لکه مطلب ټول ماته یو شان دي. زه پکې دغه مسافرو په غوښتنه به د مسافرو ته یو دوه شعرونه وایم. هغه شعرونه دي چې څوک بلد نه وي بهر سړي له خوب نه ورځي. څوک بلد نه وي چې څوک بلد نه وي بهر سړي له خوب نه ورځي. د نوي مسافر سړي له خوب نه ورځي. مننه. چې څوک بلد نه وي بهر سړي له خوب نه ورځي. د نوي مسافر سړي له خوب نه ورځي. د غره موسم کې خو د ښار سړی بې غمه پروت وي. د غره موسم کې خو د ښار سړی بې غمه پروت وي. د ښار موسم کې مې د غر سړي له خوب نه ورځي. او شعر دی چې ځان دې په دې غرض وده کړو چې دی هم وده شي. ځان دې په دې غرض وده کړو چې دی هم وده شي. د خدای ظالمه مرور سړي له خوب نه ورځي. ځان دې په دې غرض وده کړو چې دی هم وده شي. د خدای ظالمه مرور سړي له خوب نه ورځي. مننه. ډېر زبردست یاره ډېر ښه شاعري ده او یا سره بالکل زه خو نه یم چې یاره ته ما چېرته اورېدلی نه یې په مشاعرو کې داسې خو نن چې تا کوم الفاظ استعمالوي دا زما څه جواب نشته چې تا ته ووایم چې یاره فرهاد ملنګ پردیسي د سعودي عرب نه دی زموږ سپېشل دوا سلامونه وایي. وعلیکم السلام. او د روژې جانان چې کومه دی نو هغه وایي چې د روژې دپاره څه ووایه. د روژې ما خو دغه سوال بالکل عثمان خان دی یاره هغه سلامونه وایي. وعلیکم السلام. انجینیر نواب زموږ ډېر ښه ملګری دی او ډېر ښه کشر دی چې ماشاءالله دواړو ته سلامونه وایم. وعلیکم السلام. خانجي جویایي وایي چې مننه او محمد کامران مننه چې ضیب الله وفا چې کوم افغانستان نه وایي چې یاسر وروره د دې نوي کتاب چاپ کېدو ټوله خرچه به زما د طرفه وي. ډېره مننه. وفا صاحب ډېره مننه ډېره مهرباني چې تاسو دومره غټ زړه وکړو. یاسره دا راته ووایه چې اوس پورې تاسو کومه شاعري کړې تاسو کوم کتاب لیکلی دی یا تاسو کومه شاعري ده چېرته دا سندرغاړي کومه شته چې تاسو هغه وایي. نه زما یو سندرغاړی هم اوسه پورې نه دي ویلي. البته لوکل چې زمونږ کوم دي عظیم خان چې کوم دی هغه داسې په لوکل حجرو کې بیا ډېر زیات ویلی شوي دي او داسې په سټوډیو کې نه دی ویلی شوي. دا یو تعصب نه دی چې کومه ښه شاعري کېږي یاره هغه شاعري چې کومه سندرغاړي نه اوچتوي. دا څه لاجیک دی په دې کې؟ د دې خو ما ته پته نشته ځکه چې د دې سوال زه وایم چې مشرانو نه دی جواب کړی ځکه چې ټول دغه ښه سندرغاړي دي هغوی دغه پتاسه یم او امرسه یم او د کشه دماکه یم هغه سره شونډې دي او سپینې غاړې ده او لکه په دې کې پراته دي که نه په دغه خبره باندې زه څه ویم ځکه چې که مشران پکار ده چې د مشرانو سره زه یم چې د هغوی سره د دې خبرې جواب نشته. بلکل ما سره به عیسی رحمان زموږ ښه ملګری دی هغه چې کوم دی نو ستاسو سلامونه وایي. او انور زیب چې کوم دی نو هغه وایي چې یاره د نیاک د لپاره څه ووایه. نو چونکې د کوم ملګري چې کومه فرمایشونه کوي یا سره په دې باندې لږ غور کول پکار دي ځکه چې اکثر خلک خوښوي داسې چې یاره زما په علاقه یاد شي زموږ کلی یاد شي زموږ وطن یاد شي. مطلب که روان پروګرامونو کې داسې تاسو ذهن کې خبره وي نو دې ته لږ نظر وکړئ چې کومه خلک کوشش به وکړم انشاءالله کوي. او ضیب الله وفا ورور چې کوم دی نو بیا افغانستان خپل نمبر چې کوم دی تاسو رالیږلی دی چې یاره زما سره په دې نمبر باندې بیا رابطه وکړئ. واحد ورور دی وایي چې جمیل صاحب پروګرام مکمل ریکارډ کوي او بیا یې شیر هم کوي. نو بالکل دا روان هم ریکارډ کېږي او شیر کېږي به هم او د سره خبرې ترې کوو. وختي یو ملګری چې کوم دی هغه وایي چې یاره د یاسر ستا یو نظم دی د چنار په حواله چې څه بحث کړی دی چې یاره د چنارونو یې پکې یاد کړي دي چې یاره ته موږ هغه دغه څو شعرونه چې سازونه ختم شوي وو سندرې ختمېدې سازونه ختم شوي وو سندرې ختمېدې د کلي نه مرو پرو وخترې ختمېدې په حال باندې مې هر چا بې اختیاره جړا وکړه په حال باندې مې هر چا بې اختیاره جړا وکړه په حال به مې د هر چا څه خبرې ختمېدې. غربت سره پښتو کېدل نه خو مونږ کوله غربت سره پښتو کېدل نه خو مونږ کوله د پیغلو په سرونو مصادرې ختمېدې. او شعر دی چې بیلتون که زورورو خو د صبر رنګ یې راوړو بیلتون که زورورو خو د صبر رنګ یې راوړو د زړه نه مې د چا د یاد پرهرې ختمېدې. او حالاتو زورورو د یو بل سره په جنګ
حالاتو زورورو د یو بل حالاتو زورورو د یو بل سره په جنګ کړو، په یو بل مو د ټول عمر باوري ختمېدې. او اخري شعر دی چې د نوي ژوند نقشه داسې بېمینې وه یا سره، د نوي ژوند نقشه داسې بېمینې وه یا سره، چینار چینه منګی و خو ګودرې ختمېدې. ډېر چینار چینه منګی و خو ګودرې ختمېدې. ایډوکیټ رئیس محمد دی چې زموږ ډېر ښه ملګری دی، هغه وایي چې یاره زما سلامونه وایه یاسر اکمل ته، او صلاح الدین دی ورور دی، وایي چې یاره سلامونه زما وایه، اسد خان دی، او ډېر زیات ملګري دي چې د هغوی کمنټ چې کومه دی هغه زموږ د تېر شي د نظر نه زما څه ملګري په دې لار را روان دي، پروګرام ته راونه رسېدل. نعمان دي روجې، فرهاد چې کوم دی، ډاکټر انتخاب عالم، راحت الله چې کوم دی، هغوی هم راته ښکاري څه میسیجونه کوي، معذرت کوي، دغه ته راونه رسېده پروګرام ته. خو په هر حال خیر دی. بیا هم عطاالله ورور پکې وایي چې یاره د بخزاده دانش صاحب غزل پکې راته ووایه. بخزاده دانش صاحب به کوم غزل زه ووایم؟ هغه ټول غزل دی دانش صاحب واقعي چې هغه څه پرېښې نه دي. لکه نور ملګري دي، انعام الله دی چې هغه پکې راکوي. ښه یاسر بھائی دې ته به راځو چې کله لکه تاسو په دومره په 17-18 سال په عمر کې کتاب لیکل، شاعري کول، کور کې د داسې مشکلات وو نن سبا خو لکه زمونږ د شعر و شاعرۍ ته او د کومه بهر اکټیویټي چې ده دې ته خلک ډېر په دغه نظر باندې ګوري چې یاره دا فضولیات دي یا داسې دي که نه. بلکل. زما خو یو کال 2 ما داسې شاعري کړې ده چې ما تاسو ته وایي چې زما دغه ملګري چې کوم دي دا په ما خبرو یا زما په کور کې زما سره زامن ایساق او نظام حسن دغه هلکان په ما خبرو، هغوی و لکه دې خبرې طرف ته لکه یا زه شاعر نه ګڼلم چې زه بس ځان له بس کوي. خو اوس په دې کال 2 کې چې کوم دی نو زه په کور کې زه خلکو منو دی یم، زما سره دغه څیزونه منو دي چې خیر دی دا چې دا کوي. یا لکه زما مشر ورور چې کوم دی انجینیر کاشف روغاني، زما چې کوم آفیشل پیج دی یاسر اکمل روغاني، نو هغه هم زما ملګری نبیل افغان او انجینیر کاشف روغاني چې کوم دی نو هغه په خپلو لاسونو باندې انجینیر صاحب تاسو په دې کې ښه مرسته کوي. ښه مرسته. زما چې کوم پیج دی آفیشل چې کوم زما پیج دی تقریبا 60,000 نه برابر په هغې باندې فالورز دي. هغه زما ورور په هغې کې زما سره هیلپ کوي. نو مطلب دا چې دغه سپورټ دی ما پسې د کور نه. یا اکثر زما والد صاحب زما اکسیډنټ شوی او کېدای شي چې هغې ما اوس په دې شیشه باندې وینم، هغه مسافر دی په سعودي عرب کې. زما چې اکسیډنټ شوی و نو هغه نیوز والا هغه خبر خور کړی و نو زما والد صاحب سره خو زما خبرې شوې چې ټول رمټ یم، د هغې خو بیا مې زړه بېقراره و. نو ما ورته بیا ویډیو کال وکړو چې زه بلکل ټیک یم. نو هغې بیا ما ته وویل چې یار دغه خپل پیج چې کوم دی نو د هغې نه لږ لایو راشه، دا خلک پوښتنه کوي چې څنګه چل دی یاسر روغ دی که نه څه دغه خوږ شوی خو نه دی. نو ما ته وایي چې د دغه خپل پیج نه لایو راشه. نو هغه یا زما والد صاحب چې کوم دی نو د هغې په بخښنه سره د هغې په خپل نوم فضل واحد باندې د هغې آی ډي ده، نو که هغه آی ډي هم څوک وګوري نو زه اکثر وایم دا زما د والد صاحب آی ډي نه ده، زما پیج دی. د هغې په پیج د هغې په وال باندې ټوټل زما شعرونه او غزل هغې شعر کړي دي. نو د دې دا زین دا ثبوت دی چې لکه زه په کور کې ما ته نن سبا چې څه مسله نشته. همدغه وجه چې ستاسو د فیملي سپورټ هم دی، بیا د هغې سره سره پښتانه هم تاسو خوښوئ او د پښتو ژبې خدمت کوئ. څوک د ژبې خدمت کوي نو اټومیټیکلي چې کومه دی نو هغه بیا اثر چې کومه دی په انسان باندې پرېوځي. همدغه وجه چې نن ستا خلک مینوال ډېر زیات دي او خلک چې کومه ته فالو کوي او ته کوي که نه. ښه دا ته وایي چې تاسو مختلفې مشاعرې کېږي، تنظیمونه دي، کوم یو تنظیم چې تاسو څه عهده اوس پورې اخیستې ده یا داسې کومه تاسو مشاعرو له تللي یې که نه تللي؟ زه خو مشاعرو له خو ځمه، بهر پروګرامونه لري چې کمپوس ځمه، ځکه چې مصروفیاتو وجې یا څه زمونږ خپله ټولنه کافی پښتو ادبي ټولنې چې کوم ده په دې کې چې کوم زه دې حد ته را رسولی یم، چا د برکته چې زه دلته راغلی یم، نو د هغې د سوري د لاندې مونږ دغه پروګرامونه کوو. یا زمونږ خپل یو زمونږ ملګری سهیل احمد چې کوم د سهیل مصطفی چې د اواز په وجه باندې هغه ډېر خلک پیژني، هغه او زما ملګری نبیل افغان او زموږ درېواړو بل یو څیز شروع کړی دی زلمي ستوري پروګرام هم ترې کړی دی. په هغې کې هم لکه زه نایب صدر یم، زموږ په دې ټولنه کې هم زه کشر سیکټر یم، جاینټ سیکټري یم، په دغه عهده باندې پاتې یم. او د دغه دا زموږ خپل ټولنې دي او د دې نه بهر هم لکه تاجکا ټولنې له مونږ پروګرامونو له ځو، یا د مشال ادبي جرګه چې کوم ده، یا د واړی چې کوم رهبر پښتو ادبي ټولنه د هغې له مونږ راځو، دغه پروګرامونه په دغه کې جاري ساتو. ټیک ده جی ملګری تپوس کوي چې کومه شعرونه داسې دي چې هغه ته محتاج یې چې دا پوه نه شو ملګری داسې وایي چې کومه شاعرانو نه محتاج یې چې هغه د شعرونو چې کومه
زما څه تپوس دی لکه زما لکه دیو به دا مطلب چې لکه کوم شاعر ستاسو ډېر زیات خوښ دی نو زه به ووایم چې کوم سړی شاعر خو مې خامخا خوښ دی داسې شاعر باندې چې زما بدي شي خو کوم سړی چې په شعر پوهېږي هغه هم زما خوښ دی هغې سره هم زما مینه ده څوک چې شعر او شاعرۍ سره محبت ساتي او هغه څوک چې په شعر شاعرۍ په ادب ذوق لري هغې سره زما مینه ده خو د شاعر چې کوم دی نو زما داسې خبره په کتاب نه راغلې چې زما شاعر خوښ دی زما شعرونه خوښ او شاعر خو ما تاسو ته وویل چې هغه خو الریډي خو د خبرې نه وباسو چې په نوم شاعر د زما خوښ دی د هغې سره مې مینوال هم خوښ دی زما شعر خوښېږي زه د شعر نه ډېر زیات انسپایر کېږم نو کوم هغه شاعران دي چې ستاسو ډېر زیات د هغوی شعرونه خوښېږي د هغې خو دغه پټ پنانه نه بخزاره دانش صاحب چې کوم دی محمد ګل منصور صاحب دغه شانتي ډېر کم نن سبا یو ډېر شاکر صاحب چې کوم دی لکه اکثر زه به ووایم چې لکه کرن خان کوم سینګر دی هغه چې د کومو شاعرانو انتخاب کوي نو هغه ټول زموږ لپاره قابل احترام دي هغه ټول او بیا دا خلک بیا په دغه خبره پوهېږي زه به اوس لکه کم دوی ته ستایم ټیک ده جی څه روان مستقبل کې موږ څه د خیال دی مطلب لکه کتاب خو تاسو هم موږ کوو که نه انشاءالله کوم قسم لیکل ته مو خیال دی چې په قوم پرستۍ باندې زیات خلک ډیمانډ کوي چې دوی د قوم پرستۍ باندې لیکل بس دا خو د حالاتو سره د ماحول سره انسان د ماحول بچی دی کوم سیستم مخامخ کېږي هغه شانتي حالات هغه شانتي لیکل به کوي نو مخکې هم لکه چې سم د نظره تېرېږي حقیقت به وایو لکه هسې هغه نه شو چې لکه اسمان ته وختم او کوشم او یا په تاسې دغه نه شو ویلی کوم چې د نظره تېرېږي او کوم څه چې په حقیقي سترګو باندې وي نو بس هغه به وایو هغه به لیکو تاسو چې کوم کتاب لیکل دا ملاویږي یا مطلب تاسو کوم کتاب چې راځي نو د هغې لپاره تاسو نوم انتخاب کړی دی اوسه پورې که نه زلمی خیال خو ډېر کې ملاوېدو په پېښور کې ملاوېدو په تیمرګره کې په واړی کې ملاوېدو خو تقریبا زه یم چې هغه نه په مارکېټ کې شته او نه به زموږ سره بس د ملګرو سره کېدی شي نور هغه ختم دی نشته دی په مارکېټ کې او نوی کتاب چې کوم دی نو د هغې دپاره خو لا ما د څه نوم دغه نه دی کړی البته دغه څه هغې لپاره به قراندازي کوو مطلب چا خوښ کړو انعام ورته په پیج باندې بیا ورکوم نو که دا مینوال راته ووایي چې یاره دیو زما د کتاب د زه یم چې دا مینوال نوم کېږي نو ډېره به ښه بس مینوال چې کوم دي هغوی بار بار ډیمانډ کوي چې یاره یاسر بھائی دې موږ ته څه ووایي مطلب خبرې به هم کوو خو هغوی هغه ډیمانډ به هم پوره کوو د خپلې خوښې چې کومه دی نو دغه نوی غزل دی چې زه انتظار مړ کړم او تا ځان په وادو وژلی ډېر ښه زه انتظار مړ کړم او تا ځان په وادو وژلی ما له دې زړه په دروغجنو بهانو وژلی ای دا ځواني لا د مرګ نه وه دا قیصه داسې وه ای دا ځواني لا د مرګ نه وه دا قیصه داسې وه دې سړي ځان د وخت نه مخکې په نشو وژلی ای دا ځواني لا د مرګ نه وه دا قیصه داسې وه دې سړي ځان د وخت نه مخکې په نشو وژلی زړه په ژړا سپکېږي ظلم په چا ولې کوئ زړه په ژړا سپکېږي ظلم په چا ولې کوئ دا یو سړی تاسو په ډېرو د لاسو وژلی مننه زړه په ژړا سپکېږي ظلم په چا ولې کوئ دا یو سړی تاسو په ډېرو د لاسو وژلی د ښایستونو چم کې داسې قتلیام وشو چې د ښایستونو چم کې داسې قتلیام وشو چې چا څوک په سترګو مړ کړو چا څوک په کمسو وژلی مننه د ښایستونو چم کې داسې قتلیام وشو چې چا څوک په سترګو مړ کړو چا څوک په کمسو وژلی ستا بېلتانه به یا وژلم یا به یې نه وژلم ستا بېلتانه به یا وژلم یا به یې نه وژلم ځان مې په زوره د چیلمو په لوګو وژلی مننه د دې سړي قاتلان زه یا سره ښه پېژنم د دې سړي قاتلان زه یا سره ښه پېژنم په پټه خپلو په ښکاره باندې پردو وژلی ډېر ښه یاسر بھائی ډېر ښکلې شاعري کوي او ډېر ملګري داسې دي چې هغه زموږ ته سلامونه لیکي ګل اکبر روغانی دی کوم کې په لاین باندې دی سلامونه وایي فرمان اریان زموږ ورور دی د وړۍ څه تعلق لري بار بار هغه میسجونه راځي سلامونه وایي حیات روغانی چې کومه دی نو هغه زموږ په لاین باندې سلامونه وایي هغه حیات روغانی دی کوم شاعر چې دی بل حیات روغانی دی سراج احمد خان چې کومه دی نو هغه ډېر ستاینه کوي د پروګرام همدغه شان دي نورزی ورور دی هغوی چې یاره ستاسو ډېره مننه او فیصل احمد خان پی ټی آی سلامونه کوي دیروجی جانان سلامونه کوي او یاسر د پښتو په وینا ډېر ښکلي ښکاري آباد اوسي ملک صاحب ایملن او چې پښتو په وینا باندې ډېر ښه ښکاري روغاني صاحب ته وایي یو کلام دې ریکارډ کړم بهار علي بهار زموږ سینګر دی د وړۍ
سردارو سره په سعودي عرب کې دی بهر علي بهر د تکرار سنگر دی ډېر ښایسته आवाज دی ماشاءالله هغه وایي چې اثر ته وایي چې کلام دې ریکارډ کړم ماته خپل یو کلام ماته وایي چې هغه ریکارډ کړم او دې ځای ولې نه ریکارډ یې کوي دوی سره به وي خامخا بهر علي بهر خو زما خیال دی ما سره ملګری هم دی فیسبوک په پاڼه باندې نو دوی سره به وي او ځان له دې انتخاب وکړي خیر ده ورته اجازه ده او که داسې چې تاسو خپل طرف نه ولګئ نو هم خبره ده چې یاره هغوی تاسو ریکارډ کړي ځکه چې هغوی په خپله باندې وویل نو پکار دا چې هغوی اړیمان پوره شي همدغه شانتې قدیر خان ورور دی هغه سلامونه وایي او ډېر ښایسته ورور د تل آباد اوسي ملک رحمان دی فیصل احمد خان دی رحمان الله ورور دی سلام قبول کړه وعلیکم السلام د ملګرو چې پروګرام لږ اوږد کوي نو زموږ پروګرام خو یو ګنټه پروګرام دی اوس هم ټایم پکې چې کوم دی نو موږ ډېر واغستو نجیب الله سلامونه وایي مجید خان چې کوم دی وایي چې دا مېلمه در سره څوک دی جي نو دا خو یاسر اکمل روغانی دی مجید خان ورور او شاعر دی د دیر سره تعلق لري زموږ د خپلې خاورې زلمی دی او ډېر په کم عمر کې چې کوم دی نو هغه ډېر ښایسته شي شاعري کوي دلته بلکې بس زه به دا وایم چې په دیر په 18 کاله په عمر کې شاعري کول دا ډېر لوی مقام دی سره په خپل صفت نه کېږي موږ صفت کوو چې واقعي صفت وړي جمال خان یوسفزی چې کوم دی نو هغه جمیل خان یوسفزی سلامونه وایي او وایي چې ډېر مننه ډېر ښه پروګرام دی او ملک رحمان شاه وایي چې یاره مېلمه یاسر روغانی دی که نه دی روغانی ولې نه یم ښه د قوم خبره کوي د قوم خبره کوي او بالکل روغانی یم ښه بختانور وطنیار چې کوم دی نو سلامونه وایي وعلیکم السلام زموږ ډېر زیات مینوال دي یاسر وایي چې هغوی تاسو ته چې کوم دی سلامونه وایي دوی به بیا په اخره کې ټولو په شکریه ادا کوو خو خپله خبره چې کومه ده نو دا به لږ مخکې ته موضوع دور دا به کوو چې یاره د کومه شاعرانو په اړه مې تاسو خبره وکړه چې یاره پلانکې شاعر زموږ دا خوښ دي که نه سینګران کومه سینګران دي چې هغه ستا ته ډېر زیات ستاسو خوښ دي او ستاسو فیوریټ سینګران زما خو فیوریټ سینګر کرن خان دی او د هغې نه بعد چې کوم ښه انتخاب کوي او ښه غزل وایي نو هغه ټول لکه کوم چې نن سبا د بختیار خټک دی همایون صاحب دی چې کوم هغې په دې خیبر باندې دا کوم ټیلنټ راویستو او دغه چې دا کوم ټایپ غزلې وایي نو دغه شاعران دغه کوم سینګران چې کوم دي نو دا ټول زموږ دپاره معزز دي بلکې څوک چې ښه غزل وایي مونږ لکه خلک موسیقي اوري مونږ شاعري اورو او لکه اکثر په دې ګاډو کې په بسونو کې دا خلک لکه دغه په تاسې متاسې دي ته د هغې خیال نه وي هغې صرف موسیقي اوري او زه چې کوم دی نو زه پخپله زه شاعري اورم هغې کې سینګر چې کوم ښه انتخاب کوي نو هغه ډېر په شوق باندې ملګری دی خپل روان کتاب نوم چې کومه ده د پښتنو ښکلا کې ده دا مې سوچ کې براول باره کې ملګری وایي چې څو شعرونه راته ووایه یار فضل الرحمن مشواني صاحب وایي براول باره کې بس مې ما ډېر باره کې څه نه دي لیکلي ما ورته تاسو ته ویلي اکثر ملګري دا تاسو کې چې دانش صاحب یو کوم کې کلام راته ووایه یاسر وایي دانش صاحب کلام خو ما کېدای شي زه پکې غلط شم نو هغه د هغې د شعرونو بې حرمتي به وشي خپل ورته وایي چې خپل ووایه خپل غزل به ورته ووایم چې ستا چې د حسن او خالونو نه خبرې وځي ستا چې د حسن او خالونو نه خبرې وځي زما د زړه د پرهرونو نه خبرې وځي اوس مې د تیزې حافظې هغه دوران تللی دی اوس مې د تیزې حافظې هغه دوران تللی دی اوس مې د فکر او خیالونو نه خبرې وځي پخوا به خلک په نیتونو باندې نه پوهېدل نه پوهېدل اوس خو د خلکو د نیتونو نه خبرې وځي مننه او زما شعر دی چې دغه پالي یا دروغجن دی یا ناکامه شک دی دغه پالي یا دروغجن دی یا ناکامه شک دی که نه نو څنګه د لاسونو نه خبرې وځي مننه او اخري شعر دی چې ای د یاسر په تخیل باندې شکمن سړیه ای د یاسر په تخیل باندې شکمن سړیه واوره د ټولو حساس زړونو نه خبرې وځي ډېر ښه د کوریا نه زموږ ملګری دی خپل باندې شاعر دی او هغوی چې یاسر احمد ته زما ډېر سلامونه وایي وعلیکم السلام او هغوی چې ډېر شاعري کوي خپل هم شعر لیکلی خو هغه شعر یې تېر شو او دغه شانتې طیب الله یوسفزی چې کوم دی چې ډېر ښه او زبردسته سلطان خیل زموږ یو استاد چې دی ډاکټر حمید صاحب هغوی چې السلام علیکم جمیل صاحب او د مېلمه شاعر ته هم سلامونه وایه د پخپله مې شاعر دی او ستاسو شعرونه ډېر زیات خوښ دي سلامونه کوي سلامونه وایي نور ډېر زیات مینوال دي ډېر ملګري دي هغوی کمنټس چې کوم دي نو هغه دي ستا کوم خپل پیج الحمدلله یو دی نو په هغه باندې څومره ملګري هغې نه نبیل افغان کوي
دوی له مونږ وخت ورنه کړو داسې نه چې هغوی خفه شي خو دا د نن چې کوم دی نو مونږ د بل چا په اختیار کې یو زما مینوال به زما نه خفه کېږي. ها ملک رحمان شاه وایي چې یاره یاسر ورور ته وایي چې ته خاص د دیر کې کوم ځای کې مونږ ته لکه خپله زه د خاص دیر یم، خاص دیر بجلیګر شاه او ریحان کوټ. که دا یو ځای چاته معلوم وي نو بس زه په دغه ټولو ځایونو کې ګرځم راګرځم، دغه ټولو زمونږ یوه ایریا ده. دیر کې کوم ځای دی مطلب دا چې لکه دیر ټاون چې کومه دی دیر ټاون چېرته چې نواب صاحب قلعه ده چېرته چې هغه زاړه یادونه دي نو ما په دغه ټاون باندې یو یا اکثر دا خلک لکه څه جلسو لپاره راځي د اجتماعګانو لپاره راځي دیر سټیډیم ته، هغه هم زمونږ بس دغه یو ځای دی. او زما خو خپل چې زمونږ د کلي کوم نوم دی نو زه یم چې هغه په دیر کې لکه اکثریت خلک دی چې هغه نه پېژني، زمونږ د محلې چینار محلې نوم دی او په شاو کې چې کوم دی بجلیګر شاه مردان زمونږ یو ملګری دی شیراز قریشي عوامي نشتل پارټۍ مشر دی، هغوی چې ډېر ښه او ډېر زبردست او ډېر ښکلي شعرونه دي، سلامونه مې ورته وایه یاسر اکمل سلامونه. همدغه شان دي سلمان خان چې کوم دی نو هغوی چې زه ما ته همدغه سلامونه وایه وعلیکم السلام. او ډېر زیات مینهوال دي چې هغوی ټول خبره چې پښتو ژبې سره خلک مینه کوي. بالکل خلک مینه کوي، خلک وایي چې پښتو ژبې لپاره یاسر تاسو چې کوم شعرونه وویل نو اکثر لکه داسې د داسې ټپه او کومه سندره چې ورته وایي موږ ته پښتو علم نشته دغه باندې خو داسې خپلې ټپې مې څه لیکلي دي. ما ډېرې زیاتې ټپهیزې لیکلې وي خو هغه ما له ځان سره نوټ کړي نه وي، زما د خیال نه وتي دي او سندره خو مې بالکل نه دي لیکلي. زما اکثریت چې کوم دی نو غزلې دي یا نظمونه چې کوم دي نو هغه ډېر زیات اوږده دي، ما ته داسې په یادو نه دي یاد، تقریبا 9 پورې نظمونه مو ما لیکلي. باقي زما چې کوم دی نو ټول غزل چې کوم دی نو زه غزل ښه لیکلی شم. ها زبردست ملګری وایي دا ډیمانډ کوي چې یاره جاوید ملنګ زمونږ یو ملګری دی سعودي عرب نه، یاره هغه په لاین باندې دی او جاوید ملنګ چې کومه ده په خپله باندې شاعر دی او پېژنم او د وجرې زمزمه په نوم باندې هغه ځکه خپل یو دغه هم چلوي دا یو پیج چې کومه ده هغه جوړ کړی دی. جاوید ملنګ ورور ډېر مننه ډېر مهرباني. یاسر اصل مېلمه دی که ستا خپل څه ذاتي څه دغه یې داسې څه تاسو شعر خوښي یا څه غزل هم خوښي خپل یاسر ته ویلی شي ویې بهرالي بهار وایي چې مننه روغاني صاحب او یاسر ورور ته ووایه انتخاب راته انبکس کړه څه وخت کې صحیح شو. دا شان انورزیب ورور دی هغه وایي چې زاهد علي د روډ باره کې یو ملګری وایي چې یاره د نیهاک د روډ باره کې یو څو شعرونه وایي نو ملګری ته فلحال دلته هغه څه علم نشته چې یاره نیهاک در چېرته ده او یاسر زموږ زلمی شاعر دی انشاءالله بوزو به نیهاک دره به میني د نور علاقې به میني نو بیا به د هغه علاقې مطابق چې کومه دی نو عکاسي به په خپلو شعرونو کې کوي. ها دا خبره هم کوله چې ستاسو په دویم کتاب باندې څنګه تاسو لپاره څومره تیاري شوه تر اوسه پورې؟ زما د دویم کتاب تقریبا زه به ووایم چې 60-70% هغه پوره دی خو هغه صرف کتاب دپاره لکه خپل غزل صرف لیکل نه دي، هغه د مشرانو شاعرانو پوهانو د نظر نه تېرېدل دي، د هغې کې څومره غلطیانې هغه به دې لرې کوي یا د هغې کمپوزینګ دی یا په هغې باندې د مشرانو شاعرانو لیکل پاتې دي هغه به پکې کېږي. د ډېرې غټې مرحلې نه به هغه تېرېږي نو زه به ووایم چې که زه د اوس نه هم د هغې د چاپ کولو اراده وکړم نو تقریبا کال پورې به هغه سر ته ورسي. ها دا یونس خان دی چې یونس خان ملګری دی دوبۍ کې پاتې کېږي دوبۍ کې هم په خپله شاعر د کارو سره تعلق دی هغوی چې زه اوس رالم پروګرام مې وکړو ته ګورم بس زما سلامونه ورته وایه او ډیمانډ یې مې کړی دی چې اصل ته وایي چې ما ته خپل یو ښه غوندې غزل چې کومه راته ډالۍ کړه ډېر مینهوال ملګری دی زموږ ډېر ښه غزل کوټي دا خلک چې په زور زړه له خان پیدا کوي ډېر دا خلک چې په زور زړه له خان پیدا کوي دا خلک روایاتو له جانان پیدا کوي. د مینې انتها داسې وي دې سړي ته ګوره د مینې انتها داسې وي دې سړي ته ګوره شلېدلی ګریوان ګرځي خو پیزوان پیدا کوي. نه مننه د مینې انتها داسې وي دې سړي ته ګوره شلېدلی ګریوان ګرځي خو پیزوان پیدا کوي. نه زما نه هېرې زما خبره نه ده نه زما نه هېرې زما خبره نه ده احساس د بېلتانه خو دې باران پیدا کوي. هر څومره که د ژوند په سختو لارو کې ورکېږم هر څومره که د ژوند په سختو لارو کې ورکېږم یو څو قدمه وړاندې مې یاران پیدا کوي. دا شعر بېرته وایه نه هر څومره که د ژوند په سختو لارو کې ورکېږم یو څو قدمه وړاندې مې یاران پیدا کوي. یا سره زړه مې اوس هم یو ارمان توبهګار نه کړو یا سره زړه مې اوس هم یو ارمان توبهګار نه کړو یا سره زړه مې اوس هم بل ارمان پیدا کوي. ډېر ښه یاسر بھائی ډېر زبردسته. او دا شاید نور ملګري دي سراج خان دیر وایي چې جمیل دا ولې ځان شپېلی کړی دی سم خبره باندې پوه نه شو مطلب ستا سراج خان مطلب لکه تا مخکې میسیجونه کړي نو لکه ستا مونږ یاد کړی نه یو ډېره مننه یاره د میسیج کولو. همداشان مجاهد ورور چې کوم دی نو هغه وایي چې نایس صاحبزاده ورور وایي چې السلام علیکم مجاهد
ګوډ یار واجد علي وایي چې یو ځل یې بیا راته ووایه عطاالله وایي چې ډېر ښه د پښتو لیکوال شاعر یاسر وروره د تعریف قابل یې مننه. فیصل احمد خان پی ټی آی وایي چې ښه پوښتنه ملګري دا وایي چې تپوس کوي ډېر بار تپوس کوي چې ستا د پیج نوم څه دی ته د خپل پیج هم زما پیج نه خو دا پروګرام لایو دی یاسر اکمل روغاني باندې زما پیج دی. یاسر اکمل روغاني باندې ستاسو پیج دی او دا هر څوک فالو کولی شي په دې نوم باندې. نثار روغاني وایي چې ډېر ښه لیاقت علي ایډوکیټ صاحب چې کوم دی نو هغه کوشش کړی دی هغه سلامونه ورته وایه. بختانور وطنیار ورور سلامونه وایي. شاهد خان چې کوم دی زما یاسر زما فیورټ شاعر دی. ډېره مننه. دا شان دي زبیر عالم ورور چې کوم دی سلامونه یاسر بھائی ته. احسان نادان ملګری بټخي چې کوم ملګری دی هغې هم پیغام را لېږلی دی ملګرو سره پروګرام ته ناست دي. ستاسو ډېره زیاته مننه احسان وروره. یو چې زموږ یار زموږ یو فرینډ باسط دی هغه ته زما د طرف نه یو څو شعر ډالۍ کړه. چې زما ورور دی باسط نوم یې ملګری دی باسط نوم یې زما طرف نه یو څو شعرونه ډالۍ کړه. ملګری دی هغې ته به دغه شعرونه ډالۍ کړم چې ای ربه زړه مې تنګ دی چېرته کار راله پیدا کا. ای ربه زړه مې تنګ دی چېرته کار راله پیدا کا شاعر راله پیدا کا یا فنکار راله پیدا کا. او دغه شعر د خصوصي دغه ته ډالۍ چې په دې حال کې مې نوره ګزاره نه کېږي خدایا په دې حال کې مې نوره ګزاره نه کېږي خدایا یا ما چېرته په کار کا یا وزګار راله پیدا کا. مننه. په دې حال کې مې نوره ګزاره نه کېږي خدایا یا ما چېرته په کار کا یا وزګار راله پیدا کا. ملا پوهېږم نه ګورې خو دومره قدرې وکړه ملا پوهېږم نه ګورې خو دومره قدرې وکړه په سخت که په تعویز وي خو بس یار راله پیدا کړه. مننه. ملا پوهېږم نه ګورې خو دومره قدرې وکړه په سخت که په تعویز وي خو بس یار راله پیدا کړه. نور هېڅ نه غواړم ربه د دې خاورې د خاطره نور هېڅ نه غواړم ربه د دې خاورې د خاطره دا قوم مې را بیدار که خپل اختیار راله پیدا کړه. مننه. دا ته وایې قمپرستۍ باندې ما لیکل نه دي کړي دا خو ستا ټول شعرونه ما تاسو ته وویل چې لکه زما په ټاپک یو غزل یو نظم مې په یو څیز نه دی لیکلی خو زما په غزل کې هر شعر موجود وي. او شعر دی چې یوه د پښتونخوا په شانتي سیمه راله ګوره یوه د پښتونخوا په شانتي سیمه راله ګوره بس یو د پېښور په شانتي ښار راله پیدا کا. ډېر ښه مننه. شعر دی چې بیا لوز د راتلو وکړه ما بیا په غم اخته کا بیا لوز د راتلو وکړه ما بیا په غم اخته کا که نه راځي خو مړه انتظار راله پیدا کا. شعر دی چې د ښار سختې ګرمۍ ته ګورې زه د ټینګې نه یم د ښار سختې ګرمۍ ته ګورې زه د ټینګې نه یم زه کلی چېرته ګوره ګور چینار راله پیدا کا. ډېر ښه زه کلی چېرته ګورم ډېر ګور چینار راله پیدا کا. ملک عمران صاحب چې زموږ ملګری دی وختي تاسو ما خبره کړې وه چې یاره هغه ډیمانډ کړی وه زما خیال خبره بیا زموږ د ذهن نه وتې وه هغوی یاره ما ته ښایسته باندې کې شعرونه ووایي د خپلې خوښې شعرونه دغه زموږ د پیج نه مینوال ډیمانډ کوي د شعر باران والا غزل غواړي چې کتور را باندې لګي او کمرم په بارانه کې کتور را باندې لګي او کمرم په بارانه کې نن ډېر بې صبره شوی یم درځم په بارانه کې د زړه په کورکي باندې مې تورې تیرې راغلي د سترګو نه مې ځي در پسې هم په بارانه کې سیلۍ راته اور ښه کي او باران یې رانه مړ کي باران یې رانه مړ کي زه ناست یم او نښې دې سېزم په بارانه کې په ما تنهایۍ خفسه ناسته وي په کور کې زه هسې بې سوزم او زم په بارانه کې ډېر خوښ مې دی باران خو په یوه خبره وران یو زیاتېږي مې د ډېرې مودې غم په بارانه کې ویلې ما خو وجنې ما کافره ته به نیسي زه نږدمه یا سره یو قدم په بارانه کې مننه ویلې ما خو وجنې ما کافره ته به نیسي زه نږدمه یا سره یو قدم په بارانه کې. ډېر یو شاکر الله ورور دی ګیله کوي چې زه بار بار میسج کوم تاسو نه وایئ سب ته مې خصوصي سلامونه وایي. وعلیکم سلامونه. دغه مینوال دي ډېر زیات دي. دې سره علاوه هدایت شاه زما ډېر نږدې ملګری دی چې هغه اوس په لاین شي وایي چې سلامونه مې ورته وایه پروګرام ډېره مزه کوي نو هغې پروګرام خو تاسو ښایسته دی تاسو یې ګورئ. شاه بھائی جان چې کومه دی نو هغه وایي چې یاره ډېره ښه ده ګرانه ډېر ښه پروګرام دی. ریاض الله وایي چې ډېر زبردست ده
عطاالله وایي چې زمونږ د مسافرو دپاره خصوصي سپي ووایه. ها بهادر اجاز روز چې کوم دی سلامونه وایي، ایاز خان روغاني سلامونه وایي، شاکر الله وایي چې هو چې هو زبردست، خریم خان وایي چې ماشاءالله، او سید خان روغاني وایي چې روغاني صاحب په یاسر مې سلامونه وایه. روح الله وایي چې مننه ډېر ښه پروګرام دی. شاهد خان وایي چې یاسر خان زما ګل اکبر روغاني وایي چې هو چې هو افسان روغاني یاسر زمونږ یو ښه ملګری دی بار د سعودي عرب سلامونه وایي. صمد علي وایي چې سلام کوم او جواب نه راځي. وعلیکم سلامونه ټول ته په جمع وعلیکم سلام. دا شان دي چې کوم دی دا ورور دی او څه انقلابي شعرونه دي چې غالي کې نوال انقلابي او نو ځین ته چې شعرونه نه راځي مان درځي خلانه دا یو څو شعرونه کوشش کوم چې را ترایات شي، خو لکه دا ما قومپرستی ده سیاست نه دی، ځکه چې دا به ټولو خلکو ته پته وي چې زه په پارټیانو کې بالکل نه یم. فلحال لکه ستا عمر د سیاست دی تا به ووټ هم یې کړی که نه؟ بالکل نه مې دی. څه کال به زما ولنی ځلي چې زه به بل کال ده انشاءالله. خو دغه شعرونه چې کوم دي نو دا که څوک په دې پوهېږي نو دا د قومپرستۍ شعرونه دي، د سیاسي شعرونه دي، او که څوک پرې نه پوهېږي نو هغې دې خاطر نه درنوي پکار چې هغې په دې خبره باندې ځان پوهېږي چې د افغان د نظریې خلاف یې، چې د افغان د نظریې خلاف یې، لکه د ځان د نظریې خلاف یې، د محبت د نظریې خلافه، د محبت د نظریې خلافه، د مسلمان د نظریې خلاف یې، د پښتنو په حال ماتم کوي او د پښتنو په حال ماتم کوي او د باچا خان د نظریې خلاف یې. دا بیا ووایه جي. مننه. د پښتنو په حال ماتم کوي او د باچا خان د نظریې خلاف یې. یاسر خپله ځمکه خپله ګڼي، یاسر خپله ځمکه خپله ګڼي، ښکاري د خان د نظریې خلاف یې. ډېر ډېر یاسر بھائی ډېر زبردسته ډېر ښکلي شعرونه دي. یاسر بھائی زمونږ د پروګرام ټیم چې کوم دی نو یوه ګنټه مینوال دومره زیات او ستاسو شعرونه ډېره مزه وکړه نو تقریبا زمونږ د شل منټه ټیم کې دومره زیات سیوا شو پروګرام مو خپل راغونډو مینوال ته د خپل څه شعرونه یې نو د ډالۍ کا مننه. شعرونه خو مې ډېر وویل، دغه یو غزل به ووایم چې تا که د زړه سره زما د زړه قیصه پرېښې ده، تا که د زړه سره زما د زړه قیصه پرېښې ده، خو ما دې اوس هم د درد څړیکه په سینه پرېښې ده. تا که د زړه سره زما د زړه قیصه پرېښې ده، خو ما دې اوس هم د درد څړیکه په سینه پرېښې ده. یاره د چا پخلا کول څه هنر نه غواړي، یاره د چا پخلا کول څه هنر نه غواړي، خو ته مرور نه یې، تا ما سره رشته پرېښې ده. غریبۍ څومره په تادۍ د کلي ویستی یم، غریبۍ څومره په تادۍ د کلي ویستی یم، ما نه هېر شوي دي چې ما چېرته بسته پرېښې ده. اوس که مې ویني نو د ښار دې لیونو له راځه، اوس که مې ویني نو د ښار دې لیونو له راځه، اوس مې د کلي د خانانو اجاره پرېښې ده. دا درته چا ویل چې ما د زړه نه وویستلې، دا درته چا ویل چې ما د زړه نه وویستلې، دا درته چا ویل چې ما ستاسو کوڅه پرېښې ده. یاسره ولې مې د مینې په زندان کې تړې، یاسره ولې مې د مینې په زندان کې تړې، ما ته دې ولې د زړه کور کې دروازه پرېښې ده. یو څو نور شعرونه ذهن له راځي. دکتور بلال ګجر زموږ ښه ملګری دی چې او هغه وایي چې ریاست ته زما سلامونه وایه. وعلیکم سلام. بلکې زه د روټۍ دعوت هم ورکوم چې زما ځای ته دې راشي خامخا. مننه، ستاسو مینه مې پوره وه. شاهد بھائی جان چې کوم دی هغه د سلامونه وایي. ایاز خان دی کوکو طارق پنداخیل دی او داشان سردار علي خان سواتي چې کوم دی وایي چې زه په جړا سپکېږم ظلم په زړه په جړا سپکېږي ظلم په چا ولي کوو. دا یو سړی تاسو په ډېرو د لاسو ووژلی. غزل خو مونږ به ووایو. مخکې مو شوی دی سردار علي خان سواتي وایي چې پلیز دوباره راته بیا ووایه. خامخا وایي چې یاره ما مخکې مو راغلی دی خو بیا مې راته ووایه. دغه غزل به ورته بیا ووایم خیر دی چې زه انتظار مړ کړم او تا ځان په وعدو وژلی، زه انتظار مړ کړم او تا ځان په وعدو وژلی، ما له دې زړه په دروغجنو بهانو وژلی. ای دا ځواني لا د مرګ نه وه دا قیصه داسې وه، ای دا ځواني لا د مرګ نه وه دا قیصه داسې وه، دې سړي ځان د وخت نه مخکې په نشو وژلی، دې سړي ځان د وخت نه مخکې په نشو وژلی. زړه په جړا سپکېږي ظلم په چا ولې کوئ، زړه په جړا سپکېږي ظلم په چا ولې کوئ. دا یو سړی تاسو په ډېرو د لاسو وژلی. د ښایستونو چم کې داسې قتلیام وشو چې د ښایستونو چم کې داسې قتلیام وشو چې چا څوک په سترګو مړ کو، چا څوک په کمڅو وژلی.
شعر دی چې ستا بېلتانه به یا وجلم یا به یې نه وجلم ستا بېلتانه به یا وجلم ستا بېلتانه به یا وجلم یا به یې نه وجلم ځان مې په زوره د چیلمو په لوګو وجلی اخري شعر دی مننه ستا بېلتانه به یا وجلم یا به یې نه وجلم ځان مې په زوره د چیلمو په لوګو وجلی د دې سړي قاتلان زه یا سره ښه پېژنم د دې سړي قاتلان زه یا سره ښه پېژنم په پټه خپلو په ښکاره باندې پردو وجلی دغه څو نور شعرونه اخري شعرونه ورته وایم چې خپل غانټول او خپل ریدی رانه ځان نه خبروي چې خپل غانټول او خپل ریدی رانه ځان نه خبروي بس بیا خو ټیک دی چې سپرلی رانه ځان نه خبروي خدای خبر ولي په دې شته خلکو کې یک تنها یم خدای خبر ولي په دې شته خلکو کې یک تنها یم خدای خبر ولي خپل پردی رانه ځان نه خبروي دی مرور نه وي او زه ورته په خپو پرېوځم دی مرور نه وي او زه ورته په خپو پرېوځم زه مرور شم او دی رانه ځان نه خبروي دی مرور نه وي او زه ورته په خپو پرېوځم زه مرور شم او دی رانه ځان نه خبروي زمونږ فریاد پسې چې لږې دروازې بندې شي د مایوسۍ خبره ده چې زمونږ فریاد پسې چې لږې دروازې بندې شي توبه توبه وایي خدای رانه ځان نه خبروي زمونږ فریاد پسې چې لږې دروازې بندې شي توبه توبه وایي خدای رانه ځان نه خبروي او یا سره ما چې په سر باندې ننګونه کول یا سره ما چې په سر باندې ننګونه کول خبرې اوس هغه سړی رانه ځان نه خبروي ډېر ښه یاسر بھائی واقعي چې ستاسو خبره مثال دی چې یاره سمندر چې کوم دی نو په کوزه کې بندول نو ستاسو په شعرونو کې هغه پختګي دومره ده چې په هغې باندې څه وینا یا تنقید کولو څه ګنجایش نشته یاسر بھائی اخرنۍ پوښتنه دوه درې کوم او هغه دا چې اکثر شاعران دا ګیله کوي چې زموږ شعرونه نور خلک وایي تاسو چې د دې اته شکار شوي خو نه ستاسو شعرونه چې بل چا ویل نه دي یا داسې خبره شته په ځای کې شاعري کې داسې کېږي دا خو کېږي خامخا کېږي خو اکثر خیال یې وي که نه اکثر لکه زما ما څه غزل شروع کړی و خو هغه چې ما یو دوه درې شعرونه ولیکل لکه هغه داسې څه شعرونه چې نور دې درځم درځم ته غاړه نه ږدم نور دې درځم ته غاړه نه ږدم زمانه دومره انتظار نه کېږي د دې جذبو شاته به څه ناسه وي د دې جذبو شاته به څه ناسه وي هسې د زړه نه زړه ته لار نه کېږي نو دغه شعرونه چې ما وویل نو هغه بیا ماته پته ولګېدې چې په دې ځمکه باندې د عباسین یوسفزۍ صاحب شعرونه دي چې خدای په خوب کې میزور کې ورته ګنې زمانه خو اقرار نه کېږي ګنې زمانه خو اقرار نه کېږي نو په دغه وجه باندې ما هغه لکه ما ویل چې دا خو زما خیال دی ما ته پته ده لکه اکثر به داسې خلک وي چې هغه به ما په دې خبره باندې لکه بیا مرانه کوي چې دا تاسو د عباسین صاحب شعر راسته خپل شعر هم لیکلی نو دا ما ته وروسته پته ولګېده دا کېږي خیال چې کوم دی نو هغه خامخا لکه خیالات چې کوم دی نو هغه داسې نه ده او نه لکه چې یو شاعر به په یو ځای کې بل به په بل ځای کې د یو بل د شعر پته هم ورته نه وي خو اکثر شعرونه چې کوم یا دغه خبره چې کومه ده نو دا اکثر داسې کېږي چې لکه دا مینهوال خلک چې کوم وي نو هغه په دې خبرو نه پوهېږي د ادب چې کومه غلا ده په دې خبرو نه پوهېږي لکه فرض که زه مینهوال شوم نو زه اتل به زه بار بار لکه اتل صاحب چې کوم دی نو اکثر په میسجونو کې په هر څه کې لکه هغوی راضي پاپولر دی ډېر زیات اسرار اتل صاحب یا به زه داسې ووایم چې لکه نن سبا چې بخزاده دانش صاحب چې کوم دی نو هغه ډېر زیات که نه لکه څوک هسې د ځان نوم بس یو څیز وایي او دانش پکې وایي که نه اکثر په موبایل میسج راشي لاندې یو د دانش لیکلی او دانش نو لکه هغه دانش صاحب شعر به هغه نه وي هغه دانش صاحب داسې نه چې دانش صاحب پخپله کړي شاعر خو داسې بالکل نشي کېدی چې هغه په پردي شعر کې خپل نوم ولیکي نو اکثر دا مینهوال خلک چې کوم دي ته یو غزل میلاو شي نو اکثر داسې خلک چې هغه پکې خپل نوم ولیکي بالکل وایي چې یاره بس ته راشي خپل نوم پکې ولیکي نو باروړی کړي نو داسې پکې بیا څوک چې هغه څه نه سره د خبرې نه خبري نو هغه بیا هغه شعر یا خیال ته څه وګوري یا پکې اتل ولیکي یا پکې دانش صاحب ولیکي نو د هغې وجې نه بیا هغه مسلې جوړې شي بیا خلک لکه خبره دې حده پورې ورسي چې یاره دا دانش صاحب دا کړي دي اتل صاحب دا کړي دي نو دا شاعر سړی داسې نشي کولی خو بس دا هغه مینهوال چې کوم وي نو هغوی ته د دې غزل د شعر پته ورته نه وي چې لکه دا د چا دی خو بس ټول نوم پکې ایستی وي نصیب الله وطنیار ورور چې کوم دی نو هغه افغانستان نه بلاین دی او هغه خبره کوي چې یاسر بھائی ته وایي چې پندره غوره پښتونخوا دي پښتنو په مختلف کې رسېدلي کړي نو دا به ته وویل ډېره زیاته مننه به دي څه بیا نو ما خو شعر مې مخکې نه دی راغلی خو هغوی ته دغه شعر ویم چې مړه په کوم جواز زه دغې ته اختر ووایم مړه په کوم جواز زه دغې ته اختر ووایم تا په کابل کړی دی او ما په پېښور کړی واقعي ډېر زبردست
وفا ورور چې کومه د هغه ډیمانډ به پوره شوی ها یو ملګری وایي چې د یاسر اکمل کنټیکټ نمبر نو زما خیال دی ستاسو پیج چې کومه ده زما په پیج باندې زما نمبر شته ستاسو کنټیکټ نمبر هم دی ستاسو پیج هم دی ډېر مننه یاسر بھائی ستاسو د وخت راکولو د دې نیوز د زموږ د مینوالو ډېره زیاته مننه چې هغه برداشت کړو دومره ډېر ټایم او ما وکړه چې ستاسو خلکو کوم ریسپانس دی د خلکو هغه ډېر زیات دی د خلکو مینه سره بلکې یاسر بھائی د ننني پروګرام په حواله باندې زه دا وایم چې کومه ملګرو تاسو پوښتنه وکړئ چې یاره د قمپرستۍ په حواله باندې یا دا شیان چې کومه دی نو هغه ته چې موږ سندریزې ټپي مې لیکلي دي خو سندرې مې نه دي لیکلي د خلکو ډیمانډ نه هغه خواهش دی پکار ده چې شاید انشاءالله کوشش وکړو کوشش وکړي په الحال دا چې ستاسو عمر چې کومه دی هغه دې سره مطابقت نه خوري خو بیا ټینشن ډېر زیات چې کومه ده فقط سره د اغستې دی زمونږ هغه نیکې هیلې نیکې پرځونې به ستاسو د سره یې د دیر نیوز دغه پاڼه چې کومه ده ستاسو په خدمت کې هر وخت حاضر یې یو ځل به بیا راغواړو د مینوال ته مخامخ کوو او بیا به چې کومه ده تکلیف بل درګو راځي په ټیم په ټیم باندې او چې څه قسم سپورټ یې زموږ طرف نه د دیر نیوز د ټیم پوره ټیم د طرف نه هغه سپورټ به ستاسو سره کار کې باقاعده یي اخرنی خپل څه پیغام چې کوم ملګرو د مینوال ته وایي ډالۍ کوي مسخري دغه پیغام چې لکه مینه خپل مسلمانینو وروري پیدا کړي تعلیم طرف ته ترجیح ورکړي په خپل کم یم کول چې کم دی د دې نه چې کم دی نو نوجوان نسل چې کم دی نو دا نن سبا د سیاسي دښمني ډېره زیاته پیدا شوې ده که سړي مطالعه نه سټډي نه دی سړي مطالعه خو بس هغه د دانش صاحب خبره تا ته هم استاد ویلي ما ته هم استاد ویلي تا ته وی داري دښمن دی ما ته وی داري دښمن دی بس دا ورځ ګرانه موږ دواړه دښمنان یو ته زما د سر قاتل یې زه ستا د سر قاتل یم نو دا کیسه چې موږ صرف د اورېدو خبرې دي په هغې باندې عمل کوو روان یو ځکه دا پته راته نشي چې زما دښمن څوک دی او دوست څوک دی خو بس دغه ذهنونه هم جوړېږي نو زه وایم چې لکه دغه یوت چې کوم دی نو دا د دې سیاسي خبرونه یوت چې کوم دی نو هغه د وخت هغه زده کړې دی د هغوی سبب دی مینه هغه بلکې هر مشر چې کوم دی زموږ لپاره قابل احترام دی ځکه چې دا مشر نه د امریکې لپاره لګیا دی نه د انډیا لپاره لګیا دی پاکستان لپاره لګیا دی چې زه راشم د کرسۍ له راشم او زه پاکستان لپاره څه نه څه وکړم نو موږ له پکار دی چې ښه سړی چې کوم دی هغه مخکې راوړي په هر فیلډ کې یوازې په سیاست کې نه حقدار له حق ورکړو کوم چیز حقدار دی نو هغه په هغې باندې ومنو نو برداشت کړو یو بل برداشت کړو یو بل سره تعصب نه ساتو مینه محبت پر ورورولۍ باندې ژوند تېر کړو دغه څو ورځې ژوند دی نن به یو سبا به نه یو ډېره مننه یاسر اکمل ستاسو کوم میسج چې کوم پیغام چې دی بالکل باقي ډېر زیات سبق دی پکار ده چې په دې خبرو باندې موږ عمل هم پرې وکړو زموږ کومه واقعي چې کوم ینګ زموږ کل دی نو هغوی پکار ده چې د دې سیاسي هلو ځلو نه دې شیزونو نه فلحال چې کومه دی هغوی په خپل سټډي باندې په خپل سبق باندې توجه وکړي زموږ کوم مسافر وروڼو چې د هغوی پروګرام وکړو دوبۍ کې سعودي عرب کې دغه مسافر وروڼو ته چې کوم دی خصوصي دعاګانې نیکې هیلې سلامونه الله دې روغ جوړ کور ته راولي زما والد صاحب چې کوم دی راغلي پخپله په سعودي عرب کې ما ګوري کوم د دې ځای نه مینې هیلې او احترامات وړاندې کوم او دغه شعر زه به وایم چې ما د هغوی لپاره د هغوی په احساس لیکلی هغوی ته به دا پته هم نه وي چې لکه د دې سره زما د سختو زما د کړښتو دې ته پته شته نشته به زموږ نه خبرې پټې ساتي خو ما ته محسوسېږي ما ته د بل سړي دغه محسوسېږي د هر سړي هغه چې کوم زیار دی ما ته محسوسېږي کوم محنت دی نو زما والد صاحب چې کوم دی نو هغوی دپاره به دغه شعر ما ویلی یم د یوه ځای کې ویم چې د هغې د طرف نه ځان ته ډالۍ کوم چې ما د حالاتو ورته ستا دپاره ځان نیولی ما د حالاتو ورته ستا دپاره ځان نیولی ما د حالاتو سره ستا دپاره شر کړی دی خپل والد صاحب ته هم خصوصي سلامونه دعاګانې پروګرام ګوري زما خیال دی ټیم کې دا یو ستاسو پروګرام هغه ټوټل وکړو او زیب الله وفا ورور چې کومه دی چې هغه دا خبره کوي ستاسو نوی کتاب چې کومه دی دا به د وفا کار سنټر د طرف نه تاسو ته بالکل دا څونه خرچه راځي نو زه به کوم او یاسر اکمل ته وایي چې ما ته په خپله خپله باندې دې باره کې وایي چې یاره دعوت دی دا زما قبول کړي څونه خرچه پرې راځي دا به زه کوم او زموږ ګران مینوال تاسو ته هغې ما ذکر هم کړی چې حضرت رحمان روغانیوال چې کومه دی جلال آباد نه زموږ سفران سلامونه وایي چې دواړو ته مې سلامونه قبول کړي او تاسو ما هغه ذکر هم کړی حضرت رحمان زموږ یو ټکر ورور دی ډېر زره پښتونخوا کې پاتې کېږي نو رحمان ورور ډېره مننه ډېره مهرباني چې تاسو راغلئ زموږ پروګرام وکړو او ان شاء الله چې یاسر اکمل زموږ کشر دی زموږ ورور دی او بیا بیا راغواړو بیا به تکلیف ورکوم راځي به په دغه پاڼه باندې خو زما هغه سینګران وروڼو ته څوک دا پروګرام ګوري پکار ده چې یو ښه شاعري ده یو ښه معاشري عکاسي کړې ده پکار ده چې دا اوچته کړي په دې کې کومه غزلې دي یا کومه نظمونه دي چې دا هغه د خپل زبان او د خپل ژبې ښایست جوړ کړي او استاد روحاني ایسه پرو چې انقلاب به تاسو شاعران په انقلابي اشعارو باندې راولئ
ان شاء الله. نو بالکل دا ټول د پروګرام وخت ختم دی ګرام نوال استاد یو جهان مننه او د روان پروګرام پورې ما دا زما ملګری سره اکبر روغان ته اجازه ورکړي ان شاء الله یو بیا خپل پروګرام تر تفصیلي تر پروګرام پورې موږ اجازه کوي الله پاک چلیے گا